الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام رسته د اسلامي امت د منصراتلو هدف لنن څوارلس پیړۍ د مخه ژوند په طبیعي بڼه جریان درلود. ښارونه او کلي په خلکو آبادو، لوی دولتونه او پلازمینې موجودې وې. کرنه، سوداګري او صنعت ښه په درجه کې روان و. سوداګریزې قافلې به له ختیځه تر لویدیځه په خوځښت وې. بازارونه له سامان آلاتو ډک و. منظم حکومتونو شتون درلود. په انساني او تمدني ژوند کې خالیګاه نه وه. په دغه مهال د عربو په جزیره کې یو امت او بشري نوې نوعه راڅرګنده شوه. قرآن عظیم الشان نازل سه او د پیغمبرانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث کړی سو. معاصر ملتونو به ویل د دغه نوي امت لپاره څه ضرورت او اړتیا ده او هم د دې امت دنده څه ده. که چېرته د دې امت د رامنځته کېدو موخه او د پیغمبر د رسالت هدف کروندګري او کښت وای، نو بیا خو د طائف، یثرب او د نیل او فرات د سیند په څنډو کې زراعت ښه پرمختګ کړی و. په دغه صورت کې د رامنځته کېدو ځای مصر، عراق او هندوستان پکار و. او که چېرته د دې امت د رامنځته کېدو هدف صنعت وای، نو بیا یې په متمدنو ملتونو روم او فارس کې راټوکېدل اړین و. او که د دې امت د رامنځته کېدو موخه ښه خوراکونه، د استوګنې ښه ځایونه، ښه لباس او پوښاک، رفاه، سوکالي، حکومتي نظم، سوداګري، زراعت او کښت وای، په دغه ډګر خو نور ملتونه ډیر پرمختللي وو. د پورتنیو شیانو سرچینه د انسان عقل او بشري طبیعت دی. د اسلامي امت رامنځته کېدل د یو ستر هدف لپاره دي چې هغه له تیارو، وحشت او ځناورتوب څخه د ملتونو راویستل دي او دغه کار د دې امت امتیازي صفت تشکیلوي. هر ملت ځان ته اهداف او موخې لري. د همغه هدف په خاطر ژوند او مړینه وي، مګر اسلامي امت الله تعالی د ملتونو د لارښود په توګه انتخاب کړی دی. دنده په نیکیو امر او د بدیو مخه نیول، په الله تعالی ایمان او په دې لار کې په هر اړخیز جهاد او مبارزې لاس پورې کول دي. د دغه مبارک امت د جوړښت زړی د مکې په ښار او د عربو په جزیره کې راوټوکېد. د عرب قوم مشران د الله تعالی پیغمبر ته ورغلل او ورته ویې ویل، تا خو زمونږ ملي وحدت پارچه کړ، زمونږ خدایان مو راته توهین کړل، موږ تا ته د څو شیانو وړاندیز کوو. که مال د مطلبي مال به درته درکړو او که د قوم مشري د هدفي د مشرتابه په تخت به دې کېنوو. د الله تعالی ستر استازي دغه ټولې خبرې واورېدلې او دغه ټولې په بشپړه توګه رد کړې. په پای کې الله تعالی د رسول الله او د مکې د بتپالو ترمنځ تلپاتې اخوډب پیل کړ. هغه د اسلام د سپېڅلي بدلون لپاره د ناوړه وسایلو څخه کار وانخیست، په دې توګه چې د بتپالو سره جوړجاړی وکړي، ځکه چې هغه مبارک د ټول بشریت د نړیوال بدلون او سمون پروګرام له ځانه سره درلود. سیاسي مشران ناوړه وسایل استعمالوي او هدف ته پې ځان رسوي. پیغمبران علیهم السلام له ناوړو وسایلو څخه استفاده نه کوي. له باطل سره د جوړجاړي په صورت کې به هغه د یو قوم پرست او نیشنلیست مشر په توګه په نړیواله سطحه شهرت موندلی وی. هغه نیشنلیست او قوم پرست نه و، بلکې له هغه سره د ټول بشریت د سوکالۍ غم او هم و. په داسې حال کې چې هغه خو یوازې د عرب قوم نجات نه غوښته، بلکې هغه د ټولې نړۍ سردار او د ټول بشریت لارښود و. د مکې له بتپالو سره د بدر پرېکنده جګړه رامنځته شوه. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د جنگ د اعلی سپه سالار په توګه د داسې لښکر قیادت په غاړه درلودو چې شمېر یې له 314 تنو څخه زیات نه و. ډېر ناچیزه وسایل درلودل، په داسې حال کې چې د دښمن ځواکونه 1000 تنه فولادین لښکر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې پوهېده چې که چېرته مسلمانان په خپلو ځانونو او مادي ځواک اعتماد وکړي، نو نتیجه یې څرګنده ده او هغه دا چې هر یو کمزوری ځواک
د ستر مادي قوت په وړاندې په ګونډو کېږي. نو په همدغه اساس رسول الله مبارک الله تعالی ته په ډېرې عاجزۍ سره لاسونه لپه کړه او د اسلام لښکر ته د مرستې دعا وغوښتله. رسول الله مبارک په خپله دعا کې دا خبره څرګنده نه کړه چې که چېرته دغه لښکر د بدر په میدان کې تس نسي نو زراعت، تجارت، صنعت او حکومت به معطل پاتې شي، بلکې د اسلامي امت د جوړښت مقصد ته اشاره وکړه او هغه دا چې که دغه ټولګی تس نس کړی شي نو د ځمکې په مخ به د الله تعالی بندګۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. دغه د الله د پیغمبر د دعا ټکي وو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.